د پخوا وخت خبره ده د سپین غره په لمن کې یو پخوانی کلی و. خلکو به ویل چې دا کلی او دا غرونه عادي نه دي بلکې د پخوانیو پاچاهانو د رازونو کورونه دي. په همدې کلي کې یو ځوان هلک اوسېده. نوم یې سمی و. سمی یتیم و. پلار یې کلونه مخکې په یو نامعلوم سفر کې ورک شوی و. د هغه مور به تل ورته ویل ستا پلار عادي سړی نه و، هغه یو ستر راز درلود. سمی به هره شپه د کور له چت څخه غر ته کتل. د غر په سر به کله نه کله عجیبه شنه رڼا ځلوله. د کلي زاړه خلکو به ویل چې دا د جادویي تاج نښه ده. یوه ورځ کله چې سمی د کور د زړه خونه پاکوله د لرګیو لاندې یو زوړ صندوق پیدا کړ. صندوق قلف درلود خو کله چې سمی لاس پرې کېښود قلف پخپله خلاص شو. دننه یو زوړ نقشه، یو سپین کاڼی او یو خط و. په خط کې لیکل شوي و که دا خط زما زوی لولي پوه دې شي چې د سپین غر تاج ستا د وینې حق دی. خو تاج یوازې هغه چاته ځان ښکاره کوي چې زړه یې پاک وي. سمی حیران شو. آیا پلار یې پاچا و؟ آیا هغه تاج لا هم شته؟ په کلي کې یو بل سړی اوسېده. نوم یې ظالم خان و. هغه ډېر شتمن خو بېرحمه سړی و. هغه هم د تاج کیسه اورېدلې وه او کلونه یې د هغه په لټه کې تېر کړي وو. یو شپه کله چې سمی د نقشې مطالعه کوله یو تور سیوری د کړکۍ تر څنګ ښکاره شو. ظالم خان د صندوق په اړه خبر شوی و. سمی پوه شو که ناوخته شي تاج به د ظالم خان لاس ته ولویږي. نو هغه پرېکړه وکړه چې یوازې غر ته وخیږي. مور یې ورته وویل زویا دا سفر اسانه نه دی. غر د جادو، ازموینو او خطرونو ځای دی. مورې که زه غر ته لاړ نشم بد خلک به زموږ د کلي برخلیک بدل کړي. هغه نقشه واخیسته، سپین کاڼی په جیب کې کېښود او د سپین غر په لور روان شو. خو د غر پر سر بیا هم د عجیب شنې رڼا ځلېده. هغه سپین کاڼی له جیبه راوویست. کاڼی ناڅاپي تود شو. په منځ کې یې نری زرغون خط وځلېد. ځمکه ولړزېده او د غر په ډبرینو دیوالونو کې یو درز پیدا شو. درز وروسته د ډبرو تر شا یو پټه دروازه ښکاره شو. کله چې سمی کاڼی د دروازې مخې ته ونیو دروازه خپله خلاصه شوه. د دروازې تر شا یو غار و. دننه رڼا وه لکه د لمر وړانګې چې د ځمکې لاندې ځلېږي. سمی مخکې لاړ. ناڅاپه غار پای ته ورسېد او هغه ځان د یو پټ ښار مخې ته ولید. د ښار ودانۍ له سپینو ډبرو جوړ وې. چتونه یې له سرو زرو ځلېدل. کوڅې خاموشې وې خو داسې ښکارېده لکه خلک چې پکې اوسېږي. یو نری غږ واورېدل شو. ای د تاج څښتنه په خیر راغلې. سمی شاته وکتل خو څوک نه و. بیا یې مخې ته یو سپینه وزه ولیده چې سترګې لکه زمرد شنې وې. وزې وویل زندې خار ساتونکی یم. دا خار یوازې هغه چاته ښکاله کیږي چې د زړه له مخې پاک وي. سمی حیران شو او ویې ویل دا خار ولې پټ دی؟ خلک چیرته دي؟ خار او خلک د تیارې جادوګر لخوا بندي شوي دي. هغه جادوګر څوک و؟ د هغه نوم قاهر و. هغه تاج غوښت خو زړی له هر څه ډک و. کله چې تاج هغه ونه مولو هغه په خار لعنت وڅوه. ناڅاپه د ښار په لرې برخه کې تور دود پورته شو. اسمان تیاره شو او یخ باد وچلېد. وزې وویل هغه تر اوسه ژوندي دي او ستا راتګ یې احساس کړي. د ښار په منځ کې یو لوی میدان و. هلته یې ویل وړې ستنې ته تاج ځوړند و خو تاج ته رسېدل اسانه نه و. وزې وویل که غواړې چې بریالي شې ازموینه به ورکوې. ځمکه خلاصه شوه او سمی د یوې تیارې کوټې دننه ولوېد. کوټه کې 3 دروازې وې چې پر بېلابېل رنګونه لیکل شوي وو. ناڅاپه یو غږ راغی. تا یوازې یوه دروازه انتخاب کولی شي. سمی فکر وکړ چې کومه دروازه خلاصه کړي.
وروسته یې یوه دروازه خلاصه کړه. ناڅاپه تیاره رڼا شوه او هغه بیرته میدان ته وګرځېد. وزې وخندل. ته په لومړۍ ازموینه کې بریالي شوې. خو ناڅاپه د میدان له سیوري یو تور څېره راښکاره شوه. سترګې یې سرې بلېدې. هغه ورو وویل نو ته هم هغه کس یې د تاج وارث. سمې زړه کې وویرېده خو ټینګ ودرېد. تیاره جادوګر قاهر خپل لاس پورته کړ، اسمان تندر وکړ. تورو سیورو ورو ورو روښانه شو. د هغه څېره د انسان وښو سترګې لکه سکروټه بلېدې. اوږد تور چپن یې اغوستی و او لاس کې د اوسپنې توره وه چې له هغه نه تور دود پورته کېده. هغه په ټیټ خو زورور غږ وویل زه قاهر یم د تیارې پاچا. تا دا ښار ولې تباه کړ؟ زه داج نه غوښتلم، ځکه مې ښار تباه کړ. تا زما پلار وژلی. او ستا پلار حامد شاه د تاج ساتونکی وه. د ښار په منځ کې د تاج شاوخوا رڼا تیزه شوه. ناڅاپه د هوا نه یوه روښانه څېره راښکاره شوه. دا د یو سړي سیوری و، اوږد باوقاره کس و. هغه وویل زویه پلاره ته ژوندي یې. زما بدن له منځه تللی خو روح مې د تاج سره تړلی دی. دا خبرې نورې بوسکایي. قاهر خپل لاس پورته کړ او له ځمکې نه تیاره ځنځیرونه راووتل. غوښتل یې سمې وتړي خو ناڅاپه سپینه وزه د رڼو په لمبو بدله شوه. هغه ځنځیرونه مات کړل. وزې وویل سمې تاج ته ورنږدې شه، خو یاد ولره تاج زور ته نه بلکې قربانۍ ته ځواب وایي. سمې د تاج پر لور منډه کړه خو قاهر د تور باد توپان جوړ کړ. میدان ولړزېد، ستنې وچودېدې او اسمان تندر وکړ. سمې ولوېد خو بیا راپورته شو. قاهر چیغه کړه ته کمزوری یې، ته یوازې یو هلک یې. سمې په ټینګ غږ وویل زه کمزوري کیدای شم خو زما نیت پاک دی. هغه تاج ته ورسېد. کله چې سمې تاج ته لاس ور ناڅاپه اور شو. د هغه لاس وسوځېد خو هغه شاته نه شو. یو غیبي غږ راغی آیا ته چمتو یې چې د نورو لپاره خپل ځان قربان کړې؟ سمې سترګې پټې کړې او وویل هو دا که زما قرباني کلی او خار وژغوري زه چمتو یم. ناڅاپه تاج یخ شو او رڼا یې ټوله فضا ډکه کړه. قاهر چیغه کړه او شاته لاړ. کله چې رڼا خپره شوه سمې د قاهر سترګو کې یو بل څه ولیدل، درد. هغه وویل دومره کړکه لري، د دې ښار خلک له ما کړکه لري. سمې پوه شو چې جګړه یوازې د تورې نه بلکې د زړه جګړه ده. تاج د هغه په لاس کې وځلېد او وروسته یې پرېکړه پاتې وه. قاهر ورو وویل که زه مات شم زه به ورک شم د تل لپاره. یو ورو غږ د تاج نه راووت. رښتینی وارث وروستی ازموینه، انتقام که بخښنه. سمې د خپل پلار خبرې را یادې کړې. ځواک هغه نه دی چې خلک مات کړي، ځواک هغه دی چې زړونه جوړ. هغه د قاهر په لور وکتل. قاهر سترګې ښکته کړې. نور پکې هغه اور نه و بلکې یوازې یو خالي توره تیاره وه. سمې ورو وویل زه تا نه وژنم. قاهر حیران شو ولې زه د ستا د پلار د مرګ سبب یم. سمې ژوره ساه واخیسته او ولې ویل زه نه غواړم ظالم شم. او هغه تاج پورته. ناڅاپه د تاج نه دومره تیزه رڼا ووتله چې ټول ښار یې وځلاوه. تیاره ورو ورو د ځمکې لاندې ورننوته لکه سیوری چې د لمر له راختو سره ورک شي. د ښار ټول کورونه روښانه شول. دروازې پرانیستل شوې. خلک یو په بل پسې راویښ شول لکه اوږده له خوبه چې راپاڅېږي. د سمې پلار روښانه سیوری یو ځل بیا ښکاره شو او ویې ویل آفرین زویه تا ډېر ښه کار وکړه. پلاره زه به هډه وکړم چې ستا نوم ژوندي وساتم. تاج ورو ورو د سمې پر سر کېناست. خو دروند و. هغه ځان پاچا احساس نه کړ بلکې د خلکو خدمتګار. کله چې سمې بیرته کلي ته ستون شو نو خلک حیران شول. د هغه له قدمونو سره ځمکه شنه کېدله. وروسته سمې کلي ته ستون شو. ټول خلک ورمنتظر وو. مور یې راغله او هغه یې په تندي ښکل کړل. د دې وروسته سمې د کلي خدمتګار شو او خلکو ته یې خدمت کاوه.